زلمي خلیلزاد افغانانو ته ډیر زبردست خبر ورکړ. زلمي خلیلزاد طالبانو سره تازه پر کومې خبرې هوکړې ته رسېدلي دي. خلیلزاد په دې اړه تازه څه وویل دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغان سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو هوکړې ته رسېدلي دي. زلمي خلیلزاد دا څرګندونې بیګه شپه د پنجشنبې ورځ ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده چې له طالبانو سره د متواترو ناستو په ترڅ کې داسې هوکړې ته رسېدلي یو چې له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې باید دواړه اړخونه خپلو ټولو تعهداتو ته ژمن پاتې شي. خلیلزاد وایي دا د تاوتریخوالي د کمولو په معنا ده. دمګړۍ په افغانستان کې عام وګړي د جګړې له کبله مري او موږ تمه لرو چې له خپلې تازه هوکړې سره په افغانستان کې د جګړې شدت کم کړو. د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی د طالبانو پر لاس په هلمند کې وروستۍ جګړه د سولې لپاره یو ګواښ بللی او ټینګار یې کړی چې د جګړې دوام د سولې په برخه کې رامنځته شوي فرصتونه له منځه وړلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو ملکي استازي ینس ټولټنبرګ هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له زلمي خلیلزاد سره د افغان سولې او مذاکراتو په اړه یې خبرې کړې دي. سټولټنبرګ د قطر مذاکرات د سولې لپاره بېساري فرصت بللی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.